دا دنیا داسې عجیبه ده چې دې کې خلک نه نیت ته ګوري، نه ښه والي ته ګوري، نه ستاسو زړه ته ګوري، نه ستاسو ښه تربیت ته ګوري، نه دې ته ګوري چې تاسو څومره قدر عزت والا یې، تاسو خلکو ته څومره عزت ورکوئ. نن سبا خلک صرف دې ته ګوري چې کوم انسان څونه حیثیت دی او د هغه څونه پورې په کار راتلی شي. که په کار یې راتلی شي، مطلبونه یې ترې پوره کېدی شي، نو بیا هغه مطلب که هغه خاندان کې، که هغه خپلو کې، که وروڼو خویندو کې، که هغه ترونو ماماګانو کې، او که هغه کلي ولس کې، که هغه ستاسو په محله کې عزتدار او ښه انسان نه، هغه انسان په بیړته وي د خلکو راشي او جي او خان چې کوم په کار راځي، چې کوم چاله فایده ورکولی شي، خو چې ضرورتونه د چا پوره کولی شي. که داسې نه خلک دې نه سترګې پټوي، خو دا حقیقت دی. تاسو په سکرونو کې نظر واچوئ، ډېر یو نیم به پکې ښي، خو زیاتره داسې چې کوم رور غریب وي نو خپلې خویندې هم هغه غریب ته نه مالداره لذیذې داوي، کومه چې ورته پته وي چې دنه فایده راتلی شي. دغسې که خو چې کوم مالدار او د دې څه مطلب پوره کولی شي نو هغه نه به تاویږي. نو دا یو حقیقت دی، خلک به یې نه مني، خو دا حقیقت دی. نو دا دنیا عجیبه غوندې ده، دا دنیا ډېره عجیبه ده. دلته کې محنت وکړئ، خواري وکړئ، ځان نه څه جوړ کړئ او الله نه سوال کوئ چې د بل چا محتاج مه کړئ. او یاد وساتئ چې که تاسو د دې کمزورې والا طبقې نه یې، نو نن چې کوم مضبوط طاقتور او کامیاب دی نو هغه بېله کمزوری و، نن په دغه ځای دی. محنت خواري د چا ضایع نه ځي. ښه محنت وکړئ، ښه خواري وکړئ.